نو پېشمني ته پاسېدل او پېشمنۍ خوړل سنت دي ښه دې ته خامخا پاسئ خامخا بلکې زه خو تاسو ته یو خبره کوم زما انشاءالله چې دا خبره تاسو ومنئ نو ډېر خیر به خدای درکړي د پېشمني نه داسې نیمه ګنټه مخکې پاسئ زیات نه خیر دی څو منټه نیمه ګنټه نو په دې 5 منټو کې اودس کېږي یا په 10 منټو کې د اودس وشي نو ښکلې پا بسې نو اودس به وکړې نو په 10 منټو کې یا په 15 منټو کې ښکلې یو اته رکاته لمونځ کېږي مزیدار څلورم کولی شي دوم کولی شي شپږم کولی شي اته د رسول الله مبارک غالب تهجد چې اته رکاته نو بیا په دغه 10-12 منټه کې سړی روټۍ خوړی شي هېڅ مشکل نشته نو ګوره تهجد لږ مهرباني وکړئ د رمضان په دې میاشت کې کوئ قسم دے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے بخاری حدیث تے نبی علیہ السلام بدن رمضان په شپه کې دومره مشقت کو چې په نورو شپو کې به دونه مشقت نه کو هغې خو به هره شپه د الله عبادت کو تهجد خو به نبی علیہ السلام مستقل کول بلکې بعض علما وایي چې په هغه تهجد فرض همون فرض دری مستحب دی سنت دی او په هغه فرض خو خیر که څوک وایي چې فرض نه مو نو په نورو میاشتو کې به دونه مشقت نه کو لکه په رمضان په میاشت کې چې څونه مشقت کو نو اسیم پېشمني له پاسو کنه چې پېشمني له پاسې نسواري خو خامخا پاسې دا خو ماته معلوم هغه خو که پېشمنۍ کوي که نه کوي خو خوله کې به غونډس کې لازمه نه چې هغه غریب خو بغیر د دې نه کار یاره د دې مردار نه خو به دې روژه کې ځان خلاص کې دا یو میاشت ده بس په دې کې به تا خدای پاک خلاصوي کوشش وکړې قصد وکړې چې د دې نسوارو نه او د دې سګرټو نه او د دې چیلم نه په دې روژه کې تاسو ځان خلاص کې د خدای نه سوال وکړې خدایه دروازې دې بند کړي دي بس ځان ته ساتم نو نسواری کاکا او خامخا نسوارو لپاسې نو چې نسوارو لپاسې نو خدای له نشي پاسې دی پېشمني له نشي پاسې دی خوله سره پارېندې خو لږ پاسه اودس مات کا او ښکلی اودس وکړه او مونځ وکړه چې سړی پاسي مشر نو بیا ماشوم ای ښځې تکړی ښځې څونه محنتي دي غریبانانې یوه نیمه ګنټه مخکې پاسي تاله چیم پخه کي تاله خوراک هم پوخ کي او چې په دا میانځ کې تاله به بار بار راځي ناوخته دې پاسه کنه ګلدین کاکا پلاره هله شابه ناوخته کېږي او ته ورته ها کې غریبه په مصله ولاړې خپل منځ کې یاره ښځې ډېرې تکړه دي خپل تهجد وکړي دوه وکړي څلور وکړي او خپل تهجد وکړي نو مهرباني وکړئ پېشمني وختي لږ پاسئ او تهجد کوئ په دې الله خوشحالېږي او بیا اخره شپه خو ډېره قیمتي ده په رمضان کې بیا اخیری شپه ډېره قیمتي ده